د مارچ 8 د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ ده. دغه ورځ د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په بیلابیلو ډولونو لمانځل کیږي او موخه یې دا ده چې د ښځو هڅې، کړنې او برنامې وستایل شي او دوی وهڅول شي چې په راتلونکي کې لا ګړندي ګامونه د خپل د ماحول او چاپیریال د مثبت بدلون لپاره اوچت کړي. خو متاسفانه په افغانستان کې څه روان دي؟ زما په خاوره کې نن څه د پاسه 900 ورځې شوې چې زموږ لوڼه، زموږ خویندې، زموږ نجونه د ښوونځي نه له تګ څخه محرومه دي. د دوی پر مخ د ښوونځي دروازې تړل شوي دي او له تعلیم دوی محرومه دي. څه د پاسه 90 فرمانونه یوازې د دې لپاره صادر شوي د 2-3 کالو په منځ کې چې څنګه ښځې د ټولنیز، سیاسي، اقتصادي او تعلیمي ګډون څخه محرومه کړي. د دغه وضعیت باوجود موږ نشو کولای چې دا تمه ولرو چې موږ به یوه سالمه او مکمله ټولنه ولرو. د ښځو په بندیوانولو، د نجونو په بې تعلیمه پرېښودلو، د بې تعلیمي ته رشد ورکولو سره نه امریکا ته ضرر رسیږي، نه شرق ته نه غرب ته. دا زه یمه، دا افغانان دي، دا افغانستان دی چې ترې زیانمنېږي، ورته صدمه رسیږي او په کلونو کلونو به د دې بدله بیا بیرته ورکوي. موږ ته ډېره اړینه ده چې همدغه نن د دې لپاره ودرېږو، قوي غږ پورته کړو چې څنګه کولی شو دغه وضعیت بدل کړو، څنګه کولی شو چې خپله لوڼو او خویندو ته د ښوونځي دروازې بیرته خلاصې کړو، خپله خویندو ته هغوی انساني حقونه د یو انسان په صفت بیرته ورکړو په ټولنه کې. مننه.